زه ولس کلنه وم چې د ښوونځي څخه فارغه شولم، 18 کلنه وم چې دا سړي سره نامزاده شولم او ډېر ژر یې زما واده وکړ، ځکه چې د دوی ترمنځ راز و چې زما خاوند مریض و، څو موږ په دا مریضي خبر نه شو. بیګانه ته واده شولم، نوم یې داود و، د پلار نوم یې امین الله و. چا سره چې ستاسې د واده تړون وشو دا څوک و، څه کار درلود، تاسو مخکې تر مخکې پیژنده که نه؟ نه، موږ نه پیژنده. زموږ کور ته یې مرکه را استوله د دوی پلار دوی، او هلک چې و مقصد یې فکر کوم ویلی و، خو هغه عصبي توازن یې سم نه و، هغه یو مریض و. نو له همدې امله نه شم درته ویلی چې څه کار یې کوي، ځکه چې هغه ټوله ورځ په کور کې و، خو پلار یې د کور مسؤله و، پلار یې د لابراتوار په رشته کې کار کوي. څومره وخت تاسو خپل خاوند سره پس واده نه تیر که؟ پس له واده څخه زه 7 میاشتې د دوی په کور کې وم، چې په دا 7 میاشتې کې زه او زما خاوند داسې وو لکه خور او ورور، ترمنځ مو هېڅ نوه رابطه نه وه. ولې د خور او ورور په څېر ژوند درلود؟ علت څه و؟ ما به همیشه خپل خوښې ته ویل چې ولې مو